ښځه مثلا سفر ته لاړه سي، نو چې کله ښځه سفر ته لاړله او بیا له دغې ښځې سره د مانځه وخت راسي، نو چې د مانځه وخت راسي نو هلته اوبه موجودې وي، خو ښځې دپاره د اوداسه ترتیب نه برابریږي چې اودس وکړي، نو دغې ښځې دپاره تیمم وهل جواز لري که نه لري. حاجي صاحب محترمه دې تا مسئله مې پرون کتلې وه، خو دا چې پلټنه مې وکړله پیدا مې نه کړله. صرف د مونږ حنفي فقها مسئله کتابونو کې داسې ذکر کوي، په فتاوا هندي کې هم سته، بحر الرایق و نهر الفایق کې هم سته، وایي که چیرته یوه ښځه وه اوبه نه ولې، دا اوبه له یو فاسق سړي سره موجودې ولې، نو که دا ښځه د فاسق سړي ته ورتلله او له هغه نه یې اوبه اخیستلې، نو بیا د دې عزت ته تاوان و، نو په دغسې حالت کې دې ته هغه جایز ده، تیمم وهل جایز ده او کنی جایز نه ده. نو محترمه دغه صورت چې تا پوښتنه کړې، نو د اوداسه ترتیب ولې نه برابریږي؟ نو استنجا خو فرض نه ده محترمه، داسې دې وکړي دغه ښځه چې دا کوم ځای کې سړي دي یو څنګ ته دې لاړه سي، هغه سړی دې لږ پرده ورته ونیسي، نو په اوداسه کې خو لاسونه مخ مینځلو، لاسونه مینځلو پښې دي، نو د هغومره ترتیب خو خامخا ورته برابریږي محترمه. اگر چې ما د حنفي فقهي کتابونه ډېر وکتل، په صراحت مې دا مسئله پیدا نه کړه، د عبارتونو نه داسې معلومیږي چې دغسې صورت کې دې تیمم جایز نه وي. او که دا ته وایې چې ترتیب نه برابریږي، نو حاجي صاحب هر څنګه چې سي بدنۍ ورته را پیدا که راواخله لږ یې څنګ ته بوځه، نو د اوداسه ترتیب خو کېږي. الله پاک دې روغ جوړ لره. یو داسې وي کله کله هغه افغاني غیرت په سړي غالب سي چې نه بیخي دې بس، نو هغه بېله مسله ده، شرع بېله ده محترمه او د افغاني هغه بېله ده. نو انشاءالله دغسې صورت کې ښځې دپاره تیمم جایز نه ده، اودس به کوي. الله دې ښه لره محترمه، کامیاب